د واده په اوله شپه باندې ښځه هم لاړه او مور یې هم لاړه. یار ویډیو را سره مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې هم ډېر زیات عبرت دی. چا چې هم ودونه کړي دي که نه نو هغه هم دا ویډیو وګورئ، او چا چې ودونه نه دي کړ نو هغه هم دا ویډیو وګورئ. زموږ د ټولو دپاره پکې یو سبق دی، ضرور وګورئ او شیر کړئ، ښه غوندې کمنټ هم وکړئ او چینل ورسره هم سبسکرایب کړئ. ملګرو داسې وه که نه چې دی هلک واده وکړو، د واده اوله شپه ده، خو د هلک چې دی د کور نه بهر ته تللی دی په روټۍ پسې، خو دا ښځه هم په انتظار ده د دې هلک چې زما دا خاوند به کله راځي، او د دا مور هم په انتظار باندې ده چې زما دا زوی به کله راځي که نه چې موږ یو ځای روټۍ وخورو. د ژمي شپې دي یخه یخني ده، دا مور کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي، کله یو سر له ځي او کله بل سر له ځي په دې کور کې، او په انتظار باندې چې زما دا زوی به کله راځي او کله به روټۍ راوړي. خو بل طرف ته دا چې که نه مور چې ده نو هغه خوب وله ورغی، نیمه شپه شوله، هغه چې ده نو بهر په صوفه کې په یخه یخنۍ کې چې ده نو هغه اوده شوله. د هغه نه پس چې ده نو ښځه چې ده نو ښځه دننه په انتظار باندې ده چې زما دا خاوند به کله راځي. د هغه نه پس داسې وشوله که نه چې خاوند چې دی نو د جینۍ راغی که نه نو هغه چې کله راغی که نه نو سیده د خپلې ښځې د کمرې ته ولاړ که نه، او دا مور چې ده نو دا په یخه یخنۍ کې پرته ده چې د خپلې ښځې د کمرې ته لاړ که نه، د خپلې ښځې ته وایي که نه چې ما د خوراک څه راوړي دي او راځه چې دا دواړه دا وخورو. او د هغه نه پس چې ده نو چې کم پاتې شو خپل مور له به ورکړمه. او د جینۍ چې مکمل انکار وکړو که نه چې داسې نشي کېدلی، ستا مور په یخه یخنۍ کې چې ده نو د نیمې شپې چې ده نو هغه ګرځي راګرځي او ستا انتظار باندې ده، هغه چې ده نو یخه یخنۍ ته پرته ده، په دې انتظار باندې چې زما زوی به راشي او موږ به ټول چې ده نو هغه به روټۍ وخورو. خو د هلک ورته ویل چې نه داسې نشي کېدلی، ما او تا به اول چې ده نو خوراک وکړو، چې کم پاتې شو نو هغه ما زه به خپلې مور ورکړمه. خو د جینۍ ورته ویل چې نه چې ستا مور له پکې نه وي که نه نو هغه چې ده نو زه هغه روټۍ د سره خورم نه. اخر خبره ډېر لاړه که نه چې د هلک او د جینۍ د یو بل سره ډېر زیات ګرم شو. نو د جینۍ ورته ویل که نه چې خپل مور له خوراک نه ورکوې که نه نو ته ما له طلاق راکړه چې زه ستا د کور نه ځمه، ځکه چې ته د خپل مور قدر نه کوې نو ته به بله ورځ ته به زما څه قدر وکړې. نو مور چې و نو هغه بهر ته په ور کې ولاړه وه. د هغه نه پس چې ده نو مور ته چې پته ولګېده که نه چې دننه طلاقو خبره شروع ده، نو هغه چې ده نو مور ایسته کې په ګېټ کې راولوېدله او هغه چې ده نو ایسته کې د دنیا نه لاړه، هغه ختمه شوه. د هغه نه پس چې ده نو ښځې ته هم طلاق واخیستو، هغه هم لاړو. او د هغه نه پس چې ده نو په سباله چې ده نو د دې هلک د دې مور چې ده نو هغه جنازه هم وشوله. هم چې ښځه لاړه او هم چې ده نو مور هم د دنیا نه لاړه. د هغه نه پس چې ده نو لږ وخت تېرېدو که نه د دې هلک چې ده نو بل واده هم کړی و، او د کومه جینۍ دې کومه ښځه چې ده نو هغه بل سړي ته هم واده شوې وه. وخت تېرېدو تقریبا 30 کاله وشول که نه چې دا جینۍ چې ده د دې هلک د ښځه دې چې کومه ښځه طلاقه کړله نو هغه چې ده نو حج له روانه وه که نه، داسې په حج له روانه وه، ماشومان ورسره وو. نو داسې وه چې په لار کې یو کس ولید چې هغه ډېر زیات فقیر دی او چې ده نو سوال کوي او سوال غواړي. نو دا جینۍ چې ده نو دا ورغله که نه نو دې ته وایي که نه چې ته دا سوال ولې کوې دغه کس ته، خپل مخکیني خاوند ته وایي دا اوس سوال کوي. نو چې هغه ورته ویل که نه چې ته سوال ولې کوې، نو دې ورته ویل چې زما چې ښایسته زندګي وه، ما د خپلې مور قدر نه کاوه او زما ښځې زما نه طلاق واخیستو نو هغه زما نه لاړه. نو بیا ورته دې وویل که نه چې زه ستا هغه ښځه یم چې کومه مخکې چې 30 کاله مخکې ته ما له طلاق راکړی و او زه ستا نه راغلی وم، نن زما دا بچي دی زه حج له روان یم. نو نن چې ته په دې حال باندې ستا د خپلې مور قدر نه دی کړی، د خپل مشرانو قدر دې نه دی کړی، نو نن ته په دې ضلالت کې. یار په دې ویډیو کې موږ له ډېر عبرت دی، د ویډیو ورسره نور ملګرو سره هم شیر کړئ. نن سبا چې نوجوانان چې کومه واده وکړي که نه نو هغه چې دی نو پټ پټ څیزونه راوړي او خپلې ښځو له ورکوي، او دا حقیقت هم دی. د خپلې مور خیال ورسره نه وي که نه، ځکه چې مور په بچي باندې ډېره زیاته خفه کېږي. که په حقیقت کې وګورئ که نه پلار خو ټول عمر په مسافرۍ باندې وي، خو مور چې وي که نه نو هغه په زوی باندې ډېره زیاته خفه کېږي. نو زما ټولو ته خواست دی نن سبا چې نوجوانان واده وکړي نو هغه چې خپلې ښځو نه تاویږي که نه دا سوچ نه کوي که نه چې زه د خپل مور هم خدمت وکړم، هغه خدمت نه کوي، خو بالکل چې دی نو خپلې ښځو نه تاویږي. دا ویډیو خلکو ته ضرور ورسوئ چې چېرته هم داسې مه کوئ که نه، د خپلو موریانو ضرور قدر کوئ، ځکه که نه چې ستاسو دا ښځې چې کومه راغلي دي که نه نو دا د دې مور په وجه باندې راغلي ده. ځکه که نه چې ته مور تاله کوجدن وکړي، تاله واده وکړي، ستا ښځه راشي که نه او هغه چې دی نو ته ورله دومره ترجیح ورکوې، د خپلې مور خیال نه ساتي.